أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ده سورة الأعراف يوصل أتشبتم آيات. په دې آیت کې الله سبحانه وتعالی په یهودو باندې یو بل عذاب ذکر کوي او الله تعالی په هغو کې تقسیم کوي چې دوی کې نیکان خلک هم شته دي او فاجران و فاسقان هم پکې شته. وقطعناهم في الأرض أمما، وقطعناهم او ټوټې ټوټې کړه مونږ دوی لره، یعنی تقسیم هم کړه في الأرض په ځمکه کې أمما ډلې ډلې. یهود الله تعالی په مختلف وطنونو کې تقسیم کړه، یعنی یو خاص وطن د دوی نشته دی، بلکې الله تعالی د دنیا په مختلف ملکونو کې تقسیم کړه د دې لپاره چې د یو مضبوط حکومت موجود نشي. او دا چې په ارض مقدسه کې د دوی یو نظام یو حکومت موجود دی، دا هم د دې لپاره چې الله سبحانه وتعالی د مؤمنانو په لاس باندې دوی ختم کړي. لکه مخکې مې حدیث بیان کړ چې د قیامت نه مخکې حدیث کې راغلي لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون. تر هغه پورې قیامت نه قایمیږي تر څو پورې چې مسلمانان د یهودو سره قتال وکړي او مسلمانان یهود قتل کړي. هر ونه او هر تیږه به وایي چې ای مسلمان راشه چې زما نه شاته یهودي پټ شوی دی قتل یې کړه، ما سوا د غرقد د ونې نه، ځکه چې هغه د یهودو ونه ده. نو الله فرمایي چې ما دوی د ځمکې په مختلفو ځایونو کې تقسیم کړه، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. الله په دې کې تقسیم ذکر کوي چې دا یهود ټول یو قسم نه دي. منهم الصالحون، بعض د دوی نه صالحان او نیکان خلک هم شته چې هغه ډېر کم خلک دي، لکه عبدالله ابن سلام رضی الله عنه او د هغه امثال. ومنهم دون ذلك، او بعض د هغو نه دون ذلك ما سوا د نیکانو نه فاسقان فاجران دي چې دا په دوی کې زیات دي. وبلوناهم بالحسنات والسيئات، او امتحان وکړه موږ په دوی باندې بالحسنات په نعمتونو باندې، والسيئات او په مصیبتونو باندې، لعلهم يرجعون دې لپاره چې دوی واپس شي د کفر نه، د ګناهونو نه او د الله د نافرمانۍ نه. د الله سبحانه وتعالی امتحان په دوه طریقو دی. الله تعالی خپل بندگان کله په نعمتونو باندې امتحانوي او کله الله تعالی په مصیبتونو باندې په خپل بندگان باندې امتحان کوي. لعلهم يرجعون دې لپاره چې هغوی د کفر نه، د شرک نه، د ګناهونو نه، د الله د نافرمانۍ نه واپس شي. فخلف من بعدهم خلف، فخلف نو پیدا شو من بعدهم وروسته د دغو ذکر شوو کسانو نه چې دا مخکې الله تعالی ذکر کړه چې دوی کې نیکان خلک هم و او فاسقان فاجران پکې هم و او ګډ وډ خلک و. خلف داسې ناکاره او بد جانشینان، یو خلف دی یو خلف دی. خلف د لام په فتحې سره ښه جانشین ته ویل کېږي او خلف ناکاره او بد جانشین ته ویل کېږي. خلف داسې ناکاره جانشینان، ورثوا الکتاب چې په میراث کې واخیسته کتاب د خپلو پلرونو او نیکونو نه، د الله تعالی کتاب هغوی په میراث کې واخیسته، یعنی د الله کتاب هغو ته په میراث کې پاتې شو، تورات هغو ته په میراث کې پاتې شو. نو دا محض ناکاره خلک و، په دې کې نیکان خلک نه وه. یأخذون عرض هذا الادنى، نو الله تعالی د هغو صفات ذکر کوي. یأخذون عرض هذا الادنى چې اخلي عرض هذا الادنى مالو متا د معمولي ژوند، د الله تعالی د کتاب د تحریف په مقابل کې، د الله د کتاب د کتمان په مقابل کې رشوتونه اخلي او حرام مالونه اخلي. یهودو به په تورات کې تحریف کاوه، د تورات آیتونه به پټول او خصوصا هغه آیتونه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صفاتو سره تعلق و، د دې مقابل کې به پیسې اخیستلې. د رجم آیت یې تحریف کړی و. ویقولون سیغفر لنا، یو طرف ته د الله په کتاب کې تحریف کوي او د دې په مقابل کې د خلکو نه پیسې اخلي
ويقولون سيغفر لنا او وایي سيغفر لنا زر ده چې بخښنه به وشي موږ ته یو طرف ته ګناهونه کوي او بل طرف ته وایي چې الله به موږ ته بخښنه وکړي. وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه وإن يأتهم او کراشي دوی ته عرض مثله مال و متاع د دنیا مثله په شان د دې مخکې چې ذکر شو چې دوی د الله د کتاب د تحریف په مقابل کې کوم مال اخیسته یأخذوه نو بیا یې اخلي. یعنې دا د یهودو د ملایانو عادت مستمره دی چې هغوی د الله تعالی د کتاب د تحریف په مقابل کې او د الله د کتاب د کتمان په مقابل کې پیسې اخلي، همیشه دا کار کوي. الم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب الم یؤخذ علیهم ای نه دی اخیستل شوی علیهم په دوی باندې میثاق الکتاب مضبوطه وعده د کتاب. ایا الله تعالی د دوی نه مضبوطه وعده نه ده اخیستې په کتاب کې؟ الله یقولوا علی الله الا الحق چې نه به وایي په الله تعالی باندې الا الحق مگر حق خبرې. الله تعالی خو د دوی نه په تورات کې دا وعده اخیستې ده چې تاسې به خلکو ته حق بیانوئ او تاسې به حق نه پټوئ. ودرسوا ما فيه ودرسوا او لوستلي دي دوی ما فيه هغه احکام او هغه خبرې چې هغه د الله تعالی په کتاب کې وي. یعنې دوی د الله تعالی کتاب لوستی دی، د الله په کتاب باندې پوهه دي او په دغه میثاق باندې دوی پوه دي چې الله ځینې وعده اخیستې ده چې دوی به خلکو ته حق بیانوي. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. الله تعالی په قرآن کې هم دا میثاق ذکر کړی دی چې الله د اهل کتابونه دا میثاق اخیستی و لتبيننه للناس چې تاسې به د الله تعالی کتاب خلکو ته بیانوئ ولا تکتمونه او تاسو به د الله تعالی کتاب نه پټوئ. نو دا خبرې دوی د الله په کتاب کې لوستې دي، نو سره د پوهې نه دوی دغه میثاق نقض کوي او د الله د کتاب په مقابل کې پیسې اخلي او د الله کتاب پټوي او تحریف پکې کوي. والدار الآخرة خیر للذین یتقون او کور د آخرت چې هغه جنت دی خیر للذین یتقون غوره دی د هغو کسانانو لپاره چې هغه د الله تعالی نه یریږي. افلا تعقلون نو آیا تاسې د عقل نه کار نه اخلئ چې د دې معمولي دنیا په مقابل کې تاسې خپل آخرت خرابوئ. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة دلته الله تعالی د اهل کتاب د نیکانو خلکو ذکر کوي. والذین یمسکون بالکتاب او هغه کسانان چې هغه مونږلې لګوي د الله تعالی په کتاب باندې، د الله په کتاب باندې عمل کوي، د الله تعالی د کتاب د احکامو التزام کوي. واقاموا الصلاة او پابندي کوي د مانځه په صحیح طریقې باندې مونځ کوي. انا لا نضيع اجر المصلحین یقینا موږ نه ضایع کوو اجر د اصلاح کوونکو. هغه کسانان چې د الله په کتاب باندې عمل کوي او د الله کتاب خلکو ته بیانوي او په خپله هم د مانځه او د نیکو اعمالو پابندي کوي، نو داسې انسانان مصلحان دي او الله تعالی د مصلحینو اجر نه ضایع کوي. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة په دې آیت کې الله تعالی د یهودو بل خباثت ذکر کوي چې تاسې د الله په کتاب باندې عمل نه کوو تر دې پورې چې الله تعالی ستاسې د پاسه غر راپورته کړ. الله تعالی د موجوده یهودو ته خطاب کوي چې ستاسې مشرانو د الله تعالی د کتاب په احکام باندې عمل نه کوو تر دې پورې چې الله تعالی غر د هغو د پاسه راپورته کړ. وإذ نتقنا الجبل او کله چې راپورته کړ موږ په دوی باندې غر، نتقنا دا معنی چې د بیخ نه مې غر راویسته او د دوی په سر باندې مې راپورته کړ. وإذ نتقنا الجبل فوقهم او کله چې راپورته کړ موږ غر د دوی د پاسه كأنه ظلة لکه چې هغه یو سایبانی لکه د سایبان په شکل باندې د یوې چترۍ په شکل باندې الله تعالی غر د دوی د سر د پاسه راپورته کړ. وظنوا انه واقع بهم او دوی دا ګمان کاوه یعنې دا یقین و انه واقع بهم چې دا غر واقع کېدونکی دی په دوی باندې. خذوا ما آتیناکم بقوة او وویلې موږ دوی ته خذوا ما آتیناکم ونیسئ تاسو هغه کتاب چې درکړی دی موږ تاسو ته، یعنې د هغه په احکامو باندې عمل وکړئ. بقوة په پوره قوت سره، په پوره قوت سره تاسې د الله په کتاب باندې عمل وکړئ. او که تاسې په دې باندې عمل نه کوئ دا
غر تاسې باندې درغورځومه. واذکروا ما فیه او یاد کی تاسو هغه څه چې د الله تعالی په کتاب کې دي. د الله په کتاب کې چې کوم اوامر او نواهي دي تاسې د آیات کې په دې باندې عمل وکړئ او تاسې نورو ته بیان کړئ. لعلکم تتقون، دې لپاره چې تاسې متقیان شئ، دې لپاره چې تاسې په دنیا کې د ګمراهۍ نه او په آخرت کې د الله تعالی د عذاب نه بچ شئ. موسی علیه السلام چې کله تورات راوړل دوی ته، نو بني اسرائیل وویل چې دې کې خو ډېر سخت احکام دي او دا موږ نشو منلی. نو الله تعالی جبریل علیه السلام ته امر وکړ. جبریل علیه السلام غر د هغو د پاسه راپورته کړه، د هغو په سر باندې داسې ونیوه. و یا به تاسې د الله تعالی کتاب منئ یا به دا غر په تاسې باندې درغورځومه. هغوی په سجدې باندې پرېوتل، داسې په چپ طرف باندې پرېوته، په دې چپ وریځه باندې، او په دې ښي طرف باندې غره طرف ته کتلې. نو وایي منو د الله تعالی کتاب منو موږ. نو الله تعالی ستاسې د مشرانو نه د وعدې د اخیستلو دپاره د هغو د پاسه غر راپورته کړه. دلته سوال دی چې دا خو اکراه ده او په دین کې خو اکراه نشته ده. دا خو په زور باندې الله تعالی په دوی باندې خپل کتاب ومانه. په کافر باندې اکراه نشته ده. لا اکراه فی الدین، معنی یعنې کافر باندې اکراه نشته ده چې هغه په دین کې ده، په اسلام کې داخل شي. د اسلام په داخلولو کې، د اسلام په منلو کې په چا باندې اکراه نشته ده. که چا د الله تعالی دین ومانه، د الله تعالی د احکامو په عملي کولو کې اکراه شته ده. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، د بني اسرائیلو د واقعاتو نه وروسته الله تعالی اوس عام میثاق ذکر کوي چې الله تعالی د ټولو انسانانو نه په خپل توحید باندې میثاق اخیستی دی. وإذ أخذ ربك، او کله چې راواخیستل رب ستا، من بني آدم د اولاد د آدم علیه السلام نه، من ظهورهم د هغوی د شاګانو نه، ذریتهم اولاد د هغوی، واشهدهم علی انفسهم او شاهدان وګرځول هغوی علی انفسهم په خپلو ځانونو باندې. الستو بربکم، الله تعالی ورته وفرمیل الستو بربکم، آیا نه یم زه رب ستاسو؟ قالوا بلا، نو ټولو وویل چې بلکې ته زموږ رب یې. شهیدنا، موږ په دې خبره باندې شهادت کوو، په دې خبره باندې موږ ګواهي کوو چې ته زموږ رب یې، یوازې ته د عبادت مستحق یې. ان تقولوا یوم القیامة، دې لپاره چې تاسو ونه وایئ د قیامت په ورځ باندې، انا كنا عن هذا غافلین، چې یقینا و موږ عن هذا د دغه میثاق نه. دا میثاق الله تعالی تاسې ته په خپلو کتابونو کې ذکر کړه. دې لپاره چې تاسو ونه وایئ د قیامت په ورځ باندې دا عذر پیش نه کوئ. انا كنا عن هذا غافلین، چې یقینا و موږ د دغه میثاق نه غافلین، نه خبره. او تقولوا، یا دې لپاره چې تاسو ونه وایئ انما اشرک آباؤنا من قبل، چې یقینا شرک کړی دی پلرونو زمونږ من قبل، مخکې زمونږ نه. زمونږ پلرونه نیکونه په دې شرک باندې را روان وو او موږ صرف د هغو تابعداري کړې ده، موږ د هغو تقلید کړی دی. افتهلکنا بما فعل المبطلون، نو آیا هلاکوي موږ بما فعل المبطلون په هغه څه باندې چې کول باطل پرستانو، په هغه شرک باندې چې زموږ مشرانو کړی و او موږ صرف د هغو تابعداري کړې ده. نو الله تعالی ته موږ په دې باندې هلاکوي. د دې میثاق نه مقصد عام مفسرین وایي چې آدم علیه السلام چې الله تعالی کله پیدا کړ، نو د آدم علیه السلام د شانه الله تعالی د هغه ټول اولاد پیدا کړ. په وادي نعمان کې آدم علیه السلام د شانه الله تعالی ټول انسانان پیدا کړه د سرو میږانو په شکل باندې. او د دې ټولو انسانانو نه الله تعالی د دې خبرې وعده واخیسته، الستو بربکم، آیا نه یم زه ستاسو رب؟ نو ټولو وویل چې بلا، بلکې ته زموږ رب یې، او په دې خبره باندې موږ شهادت کوو. یا خو مراد دغه عهد دی چې په عالم الذر کې الله تعالی د ټولو انسانانو نه واخیسته، او د دې وعدې د وریادولو دپاره الله تعالی پیغمبران راولېږل، الله تعالی آسماني کتابونه راولېږل، او دغه وعده یې خلکو ته وریاده کړه. لیکن حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه او بعضې مفسرین وایي چې نه، دې نه مراد فطري وعده ده، فطري شهادت دی. یعنې الله تعالی د انسانانو فطرت کې دا خبره اچولې ده، انسانانو ته الله په فطرت کې دا خبره اچولې ده چې الله یو دی، د الله تعالی سره شریک نشته دی.
لکه د حدیث نه هم معلومیږي، د قرآن کریم نه هم دا خبره معلومیږي چې الله تعالی د هر انسان په فطرت کې دا خبره اچولې ده چې د الله سره شریک نشته دی. قرآن کریم کې الله فرمایي فطرة الله التي فطر الناس عليها، تاسې تابعداري وکړئ او لازم ونیسئ د الله تعالی فطرت التي فطر الناس عليها، هغه فطرت چې الله تعالی انسانان په هغه باندې پیدا کړي دي. نو دغه د توحید عقیده الله تعالی د انسانانو فطرت کې اچولې ده. او حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کل مولود یولد علی الفطرة، هر ماشوم پیدا کیږي په فطرت باندې، یعنې د الله تعالی په توحید باندې پیدا کیږي. فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه، مور پلار یا یهودي کی یا نصرانی کی یا مجوسی کی، یعنې د غلط تربیت د وجې نه منحرفه شي. کني هر انسان الله تعالی په توحید باندې پیدا کوي. او بل حدیث کې راغلی حدیث قدسی دی چې الله تعالی فرمایلی دی خلقت عبادي حنفاء فاتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. الله فرمایي چې ما د خپل بندگان د توحید په عقیده باندې پیدا کړي دي، شیطانان ورته راغله، بیا شیطانانو دوی د خپل دین نه منحرفه کړه. کني هر انسان الله په فطرت باندې پیدا کړی دی. انسان ته الله تعالی عقل ورکړی دی او الله تعالی د خپل توحید لپاره ډېر زیات دلایل پیدا کړي دي. د ځمکه، د اسمانونه، دا ټول کائنات دا د الله تعالی د توحید دلایل دي. او انسان ته الله تعالی عقل ورکړی دی. که انسان په دې شیانو کې فکر وکړي نو انسان کولی شي چې د الله تعالی د توحید عقیده د دې ادراک وکړي. نو مراد دغه فطري عقیده ده چې الله تعالی د ټولو انسانانو په فطرت کې دا خبره اچولې ده چې الله تعالی یو دی. بیا حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه فرمایي چې دلته مراد ځکه دغه د فطرت خبره ده، که چېرته مراد هغه وعده شي چې په عالم الذر کې الله تعالی د ټولو انسانانو نه واخیسته، نو دلته خو الله تعالی د حجت په شکل باندې دا خبره ذکر کړې ده ان تقولوا یوم القیامة انا كنا عن هذا غافلین. دې لپاره چې د قیامت په ورځ باندې تاسې الله تعالی عذر پیش نه کړئ، انا كنا عن هذا غافلین، چې موږ د دې نه خبره وو. دا وعده خو د اکثر انسانانو نه هیره ده. او که څوک دا خبره کوي چې پیغمبرانو یاده کړې ده، انسانانو ته پیغمبرانو دا وعده یاده کړې ده، نو مشرکان خو د پیغمبرانو خبره نه مني. نو دلته مراد دا د فطرت خبره ده چې الله تعالی د ټولو انسانانو په فطرت کې دا خبره اچولې ده. او د الله تعالی د دې توحید د عقیدې لپاره تاسې ته عقل درکړی دی. او دې لپاره الله تعالی مختلف قسم دلایل قایم کړي دي. دا ټول کائنات دا د الله تعالی د توحید دلایل دي. بیا د دې عقیدې لپاره الله تعالی پیغمبران راولېږل، الله تعالی کتابونه راولېږل. ان تقولوا یوم القیامة، دې لپاره چې تاسې د قیامت په ورځ باندې دا عذر پیش نه کړئ چې موږ د دې نه خبره وو. او حسن بصري رحمت الله علیه وایي چې د دې آیتونو نه هم دا خبره معلومیږي. هغه حدیث کې چې کومه خبره ذکر شوې ده په خپل ځای باندې صحیح ده چې آدم علیه السلام چې کله الله پیدا کړ، د آدم علیه السلام نه الله تعالی د هغه اولاد هم پیدا کړ. خبره په خپل ځای باندې درسته ده، خو لیکن دلته په آیت کې مراد وایي دا د فطرت خبره ده. ځکه الله فرمایي چې وإذ أخذ ربك من بني آدم، او کله چې راواخیستل ستا رب من بني آدم د اولاد د آدم علیه السلام نه، من ظهورهم د هغو د شاګانو نه، ذریتهم د هغو نسل او د هغو اولادونه. داسې نه وایي چې وإذ أخذ ربك من آدم چې الله تعالی د آدم علیه السلام نه راواخیستل د هغه نسل او د هغه اولادونه. من ظهورهم داسې نه وایي چې من ظهره. یا دواړه مراد دي. هم دغه د ازل عهد دی چې الله د خپل بندگان نه اخیستی دی، او هم دغه د فطرت عهد چې الله د هر انسان په فطرت کې دا خبره اچولې ده چې د الله سره شریک نشته دی. ان تقولوا یوم القیامة، دې لپاره چې تاسې د قیامت په ورځ باندې دا عذر پیش نه کړئ چې موږ د دې نه خبره وو. او تقولوا انما اشرک آباؤنا، یا دې لپاره چې تاسې دا عذر الله ته پیش نه کړئ او تاسې داسې ونه وایه انما اشرک آباؤنا من قبل، چې یقینا شرک کړی و زمونږ پلرونو نیکونو زمونږ نه مخکې. وکنا ذریة من بعدهم، او ومونږه نسل من بعدهم وروسته د دوی نه، نو مونږ د هغو په نقش قدم روان وو، دې کې زمونږ ګناه نشته ده. نو الله فرمایي ستا په دې فطرت کې ما دا خبره اچولې وه او د دې توحید لپاره ما دلایل پیدا کړي وو،
تا ته مې عقل درکړی و، پیغمبران مې رالیږلي وو، آسماني کتابونه مې رالیږلي وو، نو ته دا عذر الله ته نشي پیش کولی چې ما د خپلو مشرانو تقلید کړی دی. افتهلکنا بما فعل المبطلون، نو آیا هلاکوي موږ بما فعل المبطلون په هغه کارونو باندې چې باطل پرستانو کول، مشرکانو کول. د قیامت پر ورځ تاسې الله ته دا عذر نشي پیش کولی. وکذلک نفصل الآیات، وکذلک همدغه رنګه الله فرمایي نفصل الآیات، په تفصیل سره بیانوو موږ الآیات آیتونه خپل. الله تعالی د خپل توحید دپاره په تفصیل سره دلایل بیان کړي دي. په قرآن کریم کې الله تعالی د دې بیان کړی دی، او دې دپاره الله تعالی نور تکویني دلایل هم الله پیدا کړي دي. ولعلهم یرجعون، دې دپاره چې دا خلک په دې کې سوچ او فکر وکړي. ولعلهم یرجعون، او دې دپاره چې دا خلک واپس شي د کفر نه، د شرک نه، د خپلو پلرونو د نیکونو د کور کورانه تقلید نه راوګرځي. واتلو علیهم نبأ الذي آتیناه آیاتنا فانسلخ منها. اوس دلته په دې آیتونو کې الله تعالی د هغه چا دپاره مثال ذکر کوي چاته چې الله تعالی د خپل کتاب د آیتونو علم ورکړی دی، د دنیا د وجې نه او د خواهش پرستۍ د وجې نه د الله تعالی کتاب ته شا کي او منحرف او ګمراه شي. واتلو علیهم، او ولوله په دوی باندې نبأ الذي آتیناه آیاتنا، قصه او خبر د هغه چا آتیناه آیاتنا چې ورکړی و موږ هغه ته آیاتنا آیتونه خپل، یعنی علم د آیتونو خپلو. د هغه چا قصه د خلکو ته بیان که. الله فرمایي چې موږ ورته د خپل کتاب د آیتونو علم ورکړی و. فانسلخ منها، نو ووته د آیتونو د الله تعالی نه، د دې آیتونو هغه لباس یې د ځان نه ویسته، په دې باندې عمل بالکل پرېښوده، دې ته شا کړه. فاتبعه الشیطان، نو شیطان ورپسې شو، یعنی شیطان نورم دغه د ګمراه کولو کوشش وکړه. فکان من الغاوین، نو شو د سرکشانو نه او د ګمراهانو نه. ولو شئنا لرفعناه بها، ولو شئنا، او که چېرته موږ اراده کړې وای، لرفعناه بها، نو خامخا پورته کړی به و موږ دی بها، په دې آیتونو سره موږ به د ده مقام و مرتبه پورته کړې وای، هم په دنیا کې هم په آخرت کې. ولکنه اخلد الى الارض، لیکن هغه مائله شو ځمکې ته، دنیا ته مائله شو، دنیا پرسته شو. واتبع هواه، او تابعداري وکړه د خپلو خواهشاتو، نو د الله تعالی کتاب ته یې شا کړه. فمثله کمثل الکلب، نو مثال د هغه په شان ته مثال د سپي دی. ان تحمل علیه یلهث، که حمله کوي ته په هغه باندې یلهث، نو هم ژبه راباسي او تیز تیز نفس اخلي او ستمیږي. او تترکه یلهث، او که تی پرېږدې هم هغه لره یلهث، نو بیا هم ژبه راباسي، تیزه تیزه ساه اخلي او ستمیږي. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، دا مثال د هغو خلکو دی کذبوا بآیاتنا چې د دروغو نسبت یې کړی دی زموږ آیتونو ته. فقصص القصص، الله فرمایي نو بیان که دې خلکو ته، دا قصې دې خلکو ته بیان که، دا حالات، دا خبرې دې خلکو ته بیان که. لعلهم یتفکرون، دې لپاره چې دا خلک په دې کې فکر او سوچ وکړي. عام مفسرین وایي چې دا آیت د بلعم بن باعوره باره کې نازل شوی دی، چې دا یو کس و چې د تورات عالم و، او دا مستجاب الدعوات و دعاګانې به یې قبلېدلې. کله چې موسی علیه السلام په عمالقه باندې د هغو سره چې جنګ کوه، نو د عمالقه مشر بلعم بن باعوره ته یې وویلې چې ته موسی علیه السلام ته خیرې وکړه. نو ده ورته ویلې چې موسی علیه السلام ته به څنګه زه خیرې وکړم، خو د الله پیغمبر دی او د هغه سره د الله تعالی مدد دی. پیسې ورته ومنلې، د پیسو مقابل کې هغه دې کار ته آماده شو. نو کله چې موسی علیه السلام ته خیرې کولې، نو په ژبه باندې به همدې نور خلکو ته، کافرانو ته به خیرې په ژبه راتللې. هغه ورته وویل چې ته خو موږ ته خیرې کوې، وایي غیر اختیاري زما په ژبه باندې بس دا کلمات راځي. نو بیا وروسته ده وویل چې دین مې هم تباه شو، دنیا مې هم تباه شوه. تاسې داسې وکړئ چې دا یو څه زنانه سینګار یې کړئ، جوړ یې کړئ، او د دې د موسی علیه السلام لښکر ته یې ولېږئ. نو هغوی چې کله په دې بدکاریانو باندې، په دې فحشا باندې ګرفتاره شي، هغوی به شکست وخوري. نو دا طریقې ورته وښودله، همیشه دپاره
کافران د زنانو په واسطه باندې مسلمانان اغوا کوي. همیشه چې مسلمانان د مسلمانانو سره د الله تعالی د مدد د قطع کېدو وجه دا ده چې کله په ګناهونو باندې ملوث شي، په فحشا باندې ملوث شي، نو بیا د الله تعالی مدد ځینې قطع کېږي. نو یا خو دغه واقعه د بلعام بن بعوره ده، یا د هر چا باره کې چې نازل شوی، خو الله تعالی په دې آیتونو کې د هغه چا حالت ذکر کوي چې الله ورته د خپل کتاب علم ورکړی او د دنیا پرستۍ د وجې نه، د خواهشاتو د وجې نه د الله تعالی په کتاب باندې عمل پرېږدي. لکه د بلعام بن بعوره باره کې چې مخکې مو ویلې، د یو عالم د ګمراهۍ دپاره الله تعالی 3 اسباب ذکر کوي. یو الله فرمایي چې فانسلخ منها، ما ورته آیتونه ورکړي وو، فانسلخ منها، نو هغه د آیتونو نه ووته. انسلاخ دې ته ویل کېږي لکه د حیوان نه چې پوستکی وایستل شي، لکه د مار نه چې مار چې هغه پوستکی د مار نه چې پوستکی وایستل شي، یا مثلا د پسه نه پوستکی وایستل شي، دې ته انسلاخ وایي. نو دا د الله تعالی آیتونه چې و دا یو لباس و چې د اغوستی و. فانسلخ منها، نو دی د دې نه ووته، یعنې په دې باندې کفر وکړه او د الله تعالی آیتونو باندې عمل پرېښوده. نو یو د ګمراهۍ سبب دا دی چې کله یو عالم د تقوا لباس وباسي، د الله تعالی د کتاب په کتاب باندې عمل کول، دا په خپله یو لباس دی، د تقوا لباس. د الله تعالی کتاب انسان ته د تقوا درس ورکوي. نو تقوا پرېښودل، د تقوا جامه ایستل، دا او د فساق او د فاسقانو فاجرانو سره ځان مشابه کول، دا یو سبب د ګمراهۍ دی چې الله په دې آیت کې ذکر کړی دی. فانسلخ منها، نو د الله تعالی د کتاب د آیتونو نه ووته، یعنې دا کوم لباس چې و دا لباس یې وایسته. نو کله چې انسان د الله تعالی کتاب پرېږدي، بیا شیطان د هغه پسې شي، بیا شیطان یې په اسانه باندې ګمراه کوي. فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین، نو شیطان ورپسې شو، فکان من الغاوین، نو شو د سرکشانو نه او د ګمراهانو نه. لکه الله تعالی فرمایي ومن یعش عن ذکر الرحمن نخید له شیطانا فهو له قرین، او هغه څوک چې د الله د ذکر نه، د قرآن کریم نه سترګې پټې کړي، د قرآن نه مخ واړوي، نو الله فرمایي نخید له شیطانا، شیطان به موږ په هغه باندې مسلط کو، فهو له قرین، نو شیطان به د هغه ملګری، همیشه به د ده سره ملګری. وانهم لیصدونهم عن السبیل ويحسبون انهم مهتدون، او دا شیطانان بیا دوی د الله د حق لارې نه منحرفه کوي، ګمراه کوي. ويحسبون انهم مهتدون، او دوی دا ګمان کوي چې دوی په هدایت باندې دي. اوله خبره خو په دې آیت کې دا ذکر شوه، دې 2 آیتونو کې، چې کله انسان د الله تعالی د کتاب کومه جامه چې ده، چې هغه د تقوا جامه ده، چې دا یې وایستله او د فاسقانو فاجرانو سره ځان مشابه که، نو شیطان به د هغه پسې شي او شیطان به نور هم پسې ګمراه کړي. او بل سبب چې الله تعالی په دې آیتونو کې ذکر کړی دی، اخلد الى الارض ولكنه اخلد الى الارض، لیکن دی ځمکې ته مائله شو. مراد د ځمکې نه دنیا ده، دنیا پرسته شو. نو عالم چې کله دنیا پرسته شو، درباري شو، نو بیا هغه عالم ګمراه کېږي. ولكنه اخلد الى الارض، لیکن دی مائله شو ځمکې ته، دنیا ته مائله شو، دنیا ته په آخرت باندې ترجیح ورکړه. دا بل سبب د ګمراهۍ دی. 3م سبب د ګمراهۍ چې الله ذکر کړی دی، واتبع هواه، او د خپلو خواهشاتو پسې روان شو. د الله تعالی دین همیشه دپاره انسان د خواهشاتو نه منع کوي. خواهش د انسان د ګمراهۍ سبب جوړیږي. یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا فيضلك عن سبیل الله. الله تعالی داود علیه السلام ته وایي چې ولا تتبع الهوا، او د خواهشاتو تابعداري مه کوه، فيضلك عن سبیل الله، د خواهش تابعداري به تا د الله تعالی د لارې نه منحرفه کي. نو همیشه د خواهشاتو تابعداري دا انسان د الله د حق لارې نه منحرفه کوي. او الله فرمایلی دی ولو شئنا لرفعناه بها، که چېرته موږ اراده کړې وای نو دی به په خپلو آیتونو باندې پورته کړی و. چاته چې الله د خپل کتاب علم ورکړي، د الله په کتاب باندې انسان عزتمن کېږي، په دنیا کې هم الله تعالی پورته کوي، په آخرت کې هم. لکه حدیث کې راغلی ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، الله تعالی په دې کتاب باندې بعضې قومونه پورته کوي
او بعضې نور قومونه الله تعالی په دې باندې ذلیله کوي. چا چې د الله تعالی په کتاب باندې عمل وکړه نو الله تعالی په دنیا کې هم پورته کوي، په آخرت کې هم پورته کوي. په آخرت کې به د قرآن کریم د عالم او د قرآن کریم د قاري مرتبه به د ټول نه اوچته وي. لکه حدیث کې راغلی دی چې یقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قرآن قاری ته به ویل کېږي چې قرآن کریم وایا او په ترتیل باندې وایا او پورته ځه. فإن منزلتك ځکه ستا منزلت او ستا مرتبه په هغه ځای کې ده چې کله آخري آیت ختمیږي بس هغه ځای کې ستا مرتبه ده. نو الله فرمایي ولو شئنا لرفعناه بها، که چېرته موږ اراده کړې وای نو موږ به دی په دې باندې پورته کړی و، ځکه د الله په کتاب باندې انسان پورته کېږي. بل دې کې دې خبرې ته اشاره ده چې هدایت د الله تعالی په اختیار کې دی. یوازې په علم باندې انسان هدایت نشي موندلی، په علم باندې انسان یوازې نجات نشي پیدا کولی تر څو چې د الله تعالی توفیق نه وي او انسان په خپل ثبات او په خپل استقامت کې الله ته محتاج دی. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، لیکن دی مائله شو ځمکې ته، دنیا ته، واتبع هواه او د خپلو خواهشاتو پسې روان شو. فمثله كمثل الكلب، نو د ده مثال لکه د سپي په شان دی. داسې عالم چې هغه دنیا پرسته دی، هغه د دنیا د مادیاتو لپاره د الله تعالی د دین نقشه بدلوي، الله تعالی د هغه د سپي سره تشبیه ورکوي. کمثل الکلب په شان ته د سپي دی. ان تحمل علیه یلهث، که ته حمله کوې په ده باندې نو هم ژبه راباسي او تیز تیز نفس اخلي او ستمیږي. او تترکه یلهث، او که ته پرېږدې هم نو همدغسې کوي. یعنې دا معنی که ته ورته وعظ و نصیحت کوې که نه کوې نو هغه په دې دنیا پرستۍ کې داسې غرق دی، همیشه لپاره د دنیا پسې ګرځي چې هر ځای کې ورته مادیات او دنیایي بس دغه پسې ګرځي او د وعظ و نصیحت نه فایده نه اخلي. که ته ورته وعظ کوې او که نه کوې نو همدغه حالت دی. ذلک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، دا مثال د هغو کسانانو دی الله فرمایي کذبوا بآیاتنا چې د دروغ نسبت یې کړی دی زموږ آیتونو ته. فاقصص القصص، نو الله خپل نبي ته فرمایي چې بیان که دې خلکو ته دا قصې بیان که لعلهم یتفکرون، دې لپاره چې دا خلک فکر او سوچ وکړي او د دې نه عبرت واخلي. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، دا کوم مثال چې ذکر شو الله فرمایي ساء مثلا، دا ډېر بد مثال دی، دا ډېر بد حالت دی او دا د هغو کسانو مثال دی. القوم الذين كذبوا بآياتنا، د هغه قوم ډېر بد مثال والا دي هغه خلک کذبوا بآیاتنا چې تکذیب یې کړی دی د آیتونو زموږ. وانفسهم كانوا یظلمون، او یوازې په خپلو ځانونو باندې دوی ظلم کاوه. دوی الله تعالی ته هیڅ نقصان نشي رسولی، یوازې دوی په خپلو ځانو باندې ظلم کوي، ځکه په دې کار باندې خپل ځان د الله د عذاب مستحق ګرځوي. من یهد الله فهو المهتدي. اوس په دې آیت کې الله تعالی دا خبره ذکر کوي چې د هدایت او د ګمراهۍ اختیار دا د الله تعالی سره دی. انسان همیشه د الله نه هدایت وغواړي. من یهد الله، هغه څوک چې هدایت وکړي الله تعالی هغه ته، فهو المهتدي، نو هغه لاره موندونکی دی. ومن یضلل، او هغه څوک چې الله تعالی یې ګمراه کړي، فاولئک هم الخاسرون، نو دا قسم خلک یوازې هم دوی تاوانیان دي چې الله تعالی څوک ګمراه کړي نو هېڅوک ورته هدایت نشي کولی. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. د دې نه وروسته الله تعالی د انسانانو یو بل مرض ذکر کوي چې هغه د غفلت مرض دی، چې الله ورته د هدایت ټول اسباب ورکړي دي لیکن بیا هم د الله تعالی د دې اسبابو نه استفاده نه کوي. الله ورته عقل ورکړی دی، الله ورته سترګې ورکړي دي، الله تعالی ورته غوږونه ورکړي دي چې دا ټول د هدایت اسباب دي لیکن د دې نه استفاده نه کوي. نو الله د غفلت مرض ذکر کوي. بیا په دې وروسته آیتونو کې الله تعالی د غفلت د ازالې لپاره اسباب ذکر کوي. ولقد ذرأنا، او یقینا پیدا کړي دي منګه لجهنم، د جهنم دپاره، کثیرا من الجن والانس، ډېر زیات د پیرانو نه او د انسانانو نه. الله فرمایي چې ډېر زیات پیرانو انسانان مې جهنم ته پیدا کړي دي. دلته سوال دی چې الله تعالی خو بل ځای کې فرمایي چې ما انسانانو پیران
د خپل عبادت لپاره پیدا کړي دي. دلته الله فرمایي لجهنم، ډېر پیرانو انسانان مې جهنم ته پیدا کړي دي. نو هلته الله تعالی په هغه آیت کې غایه تشریعي ذکر کړې ده چې الله د انسانانو پیرانو نه دا غواړي چې یوازې د الله تعالی بندګي دې وکړي. دلته الله تعالی عاقبت ذکر کوي، د ډېرو انسانانو پیرانو عاقبت دا دی چې هغه د خپل غفلت د وجې نه د جهنم مستحق جوړیږي. لهم قلوب لا يفقهون بها. اوس الله تعالی د دې پیرانو انسانانو صفات ذکر کوي. کم پیرانو کم انسانان الله د جهنم لپاره پیدا کړي دي؟ هغه پیرانو انسانان چې الله ورته د هدایت اسباب ورکړي دي او د دې اسبابو نه استفاده نه کوي او په دې خپل غفلت کې پاتې دي. لهم قلوب لا يفقهون بها، چې د دوی دپاره زړونه دي لا يفقهون بها، چې د هغو په واسطه باندې نه پوهېږي په حق باندې. الله ورته زړه ورکړی دی. زړه دا د عقل مرکز دی، یعنی الله ورته عقل ورکړی دی، لیکن په دې عقل باندې ځان ته حق نه معلوموي، په دې باندې کوشش نه کوي چې حق معلوم کړي، سوچ نه کوي. ولهم اعین، او د دوی دپاره سترګې شته دي لا یبصرون بها، چې لیدل نه کوي په دې سترګو باندې، یعنې د حق لاره په دې باندې نه ویني. د الله تعالی په دې کائناتو کې سوچ او فکر نه کوي. د الله کائناتو کې دې ته د عبرت په نظر باندې نه ګوري. وکم من آیة فی السماوات والارض یمرون علیها وهم عنها معرضون. الله فرمایي څومره ډېرې نښې د الله تعالی د توحید دي په اسمانونو په ځمکه کې چې دا خلک په هغو باندې تېرېږي لیکن بیا هم اعراض کوي، دغه نه مخ اړوي. نو الله ورته سترګې ورکړي دي، په دې سترګو باندې د حق لاره نه ویني. ولهم آذان لا يسمعون بها، او د دوی دپاره غوږونه دي لا يسمعون بها، چې په غوږونو باندې د حق خبرې نه اوري، د الله آیتونه نه اوري، وعظ و نصیحت ته غوږ نه ږدي. نو د لا یبصرون او د لا یسمعون مقصد دا نه دی چې لیدل نه کوي، اورېدل نه کوي، نه خبرې اوري هم او هر څه ویني، لیکن د حق خبرې نه اوري او د حق لاره نه ویني او په دې کې سوچ نه کوي. اولئک کالانعام، دا قسم انسانان کالانعام په شان ته د چارپایانو دي، بل هم اضل، بلکې دوی د چارپایانو نه هم ډېر زیات ګمراه دي، د چارپایانو نه هم ډېر بد حالت والا دي. ځکه حیوانات د خپل منفعت او په خپل نقصان باندې پوهېږي، د فایدې او نقصان درک کوی شي، او داسې بدبخته انسانان د خپلې فایدې او د نقصان ادراک نشي کولی او نه کوي، ځکه د جهنم طرف ته روان دي. او چارپای ته خو الله تعالی عقل نه دی ورکړی، انسان ته الله عقل ورکړی دی چې د عقل نه کار نه اخلي، نو داسې انسان د چارپای نه هم بدتر دی. اولئک هم الغافلون، او دا قسم انسانان الله فرمایي هم الغافلون، دوی غافله انسانان دي، په دې غفلت کې پراته انسانان دي. او په دې صورت کې مخکې څو کرته خبره ذکر شوه چې د مخکینیو خلکو د هلاکت لپاره یو سبب دا و کذبوا بآیاتنا وکانوا عنها غافلین، چې الله فرمایي چې زموږ د آیتونو تکذیب یې کوو، وکانوا عنها غافلین، او زموږ د آیتونو نه غفلت کوونکي وو. غفلت د انسانانو یو لوی مرض دی چې په دې باندې الله تعالی انسانان هلاکوي. د شرک نه وروسته په انسانانو کې لوی مرض غفلت دی چې انسان هم داسې ژوند کوي او د خپل ژوند مقصد باندې نه پوهېږي چې الله زه څه دپاره پیدا کړی یم. فقط وخوره وڅکه، د دنیا د خواهشاتو نه استفاده وکړه او د خپل ژوند په مقصد باندې ځان مه پوه کوه. داسې انسانان دا ځان هلاکوي. دا د الله د عذاب یو لوی سبب دی. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. اوس الله تعالی په دې آیتونو کې د غفلت د ازالې دپاره بعضې اسباب ذکر کوي. یو لوی سبب د غفلت د ازالې دپاره دا دی چې انسان د الله په ښایسته نومونو کې، انسان د الله تعالی په صفاتو کې سوچ او فکر وکړي. انسان چې څومره د الله په نومونو صفتونو کې فکر کوي، انسان د الله تعالی معرفت حاصلوي، د الله عظمت او د الله تعالی لویي ورته معلومیږي، د الله شان ورته معلومیږي. نو بیا انسان د داسې ذات په مقابل کې هیڅ کله غفلت نه کوي. نو ځکه الله تعالی د دې خبرې ذکر کوي ولله الاسماء الحسنى، او خاص د الله تعالی دپاره دي الاسماء الحسنى، ښایسته ښایسته نومونه. د الله تعالی نومونه ښایسته نومونه دي، ځکه د الله تعالی په هر نوم کې ښایسته معنا ده. د الله تعالی هر نوم د الله تعالی په صفاتو د کمال باندې دلالت کوي، او د الله هر نوم چې دی
هغه په الله باندې صادق دی. بعضې وخت کې انسانان ځینې ښه نومونه په ځان باندې ږدي، خو لیکن هغه نوم په مسما باندې صادق نه وي. د الله چې څومره ښایسته نومونه دي هغه ټولې معناګانې په الله باندې صادق دي. ولله الاسماء الحسنى، او د الله تعالی دپاره ښایسته ښایسته نومونه دي. د الله ټول نومونه ښایسته نومونه دي. فدعوه بها، نو تاسې رابلئ الله تعالی بها په دې نومونو باندې. تاسې الله په دې نومونو باندې رابلئ. د دې معنا دا ده چې تاسې کله دعاګانې غواړئ نو تاسې د الله تعالی نه د الله د نومونو په وسیله باندې دعاګانې غواړئ. لکه امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، أي بأسمائه وصفاته. وایي د هیچ چا لپاره مناسب نه دي چې هغه د الله نه دعاګانې غواړي الا به، مګر په خپله د الله تعالی په وسیله باندې. تاسې په خپله الله ته وسیله کوئ، د الله نومونه الله ته وسیله کوئ، د الله صفتونه الله ته وسیله کوئ، او په دې باندې تاسې د الله نه دعاګانې وغواړئ. د الله په دې نومونو کې چې د انسان د حاجت سره هر نوم مناسب دی، هغه نوم دی الله ته وسیله کړي او د الله نه دعا وغواړي. یو چا د الله د رحمت، که څوک د الله رحمت غواړي نو د الله رحمان رحیم دا نومونه د الله ته وسیله کړي. که څوک د الله نه رزق غواړي، یا رزاق، د رزاق نوم په وسیله باندې د الله نه دعا وغواړي. داسې د هر حاجت سره مناسب نوم انسان انتخاب کړي او د الله نه په هغه باندې دعاګانې وغواړي. او امام ابو حنیفه رحمه الله په دې آیت باندې استدلال کړی، ځکه چې الله فرمایي: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، او د الله دپاره ښایسته ښایسته نومونه دي، نو تاسې د الله نه دعاګانې وغواړئ بها، د دې نومونو په وسیله باندې. یو خدا مقصد شو. بل مقصد دا دی چې تاسې د الله ذکر په دې نومونو باندې کوئ. د الله چې دا کوم ښایسته نومونه دي چې په قرآن او حدیث کې راغلي دي، تاسې چې کله د الله تعالی ذکر کوئ نو د الله تعالی ذکر په دې نومونو باندې کوئ. تاسې د الله دپاره د ځان نه نومونه مه جوړوئ. وذروا الذین یلحدون فی اسمائه، او پرېږدئ تاسې الذین یلحدون فی اسمائه، هغه کسانان چې الحاد کوي او کوږوالی کوي فی اسمائه، د الله تعالی په نومونو کې. کوم کسانان چې د الله تعالی په نومونو کې کوږوالی کوي، الحاد کوي، الله فرمایي تاسې هغه پرېږدئ، تاسې د هغو سره قطع تعلق وکړئ. د الله تعالی په نومونو کې الحاد معنا یو خدا دی چې د الله تعالی په نومونو کې د الله سره بل څوک شریک وګرځوي. لکه رحمان نوم یوازې د الله تعالی نوم دی، په دې کې څوک د الله سره بل څوک هم شریک وګرځوي. یا لکه مشرکانو د الله تعالی د نومونو نه بعضې نومونه جوړ کړي وو او په خپلو الهاو باندې ایښي وو. لات، منات، عزا. لات دا یې د الله نه اخیستی و، منات یې د منان نه اخیستی و، عزا یې د عزیز نه اخیستی و. نو د الله تعالی د نومونو اطلاق په بل چا باندې کوه. تاسې د الله نومونه په بل چا باندې اطلاق مه کوئ. هغه نومونه صفتونه چې د الله تعالی دپاره خاص دي، تاسې د هغو نسبت بل چاته مه کوئ. او بل الحاد د الله تعالی په نومونو کې دا دی چې الله ته د هغو نومونو او صفتونو نسبت وشي چې هغه د الله د شان سره مناسب نه دي. لکه علیاذ بالله یهودو د الله تعالی په شان کې ویلی شي ید الله مغلوله، چې د الله تعالی لاس بند کړی شوی دی. مخکې دا سورة مائده کې دا خبره ذکر شوې وه. نو الله په هغو باندې رد وکړه چې بل یداه مبسوطتان، بلکې د الله تعالی لاسونه فراخه دي، الله د خپلو بندګانو باندې خرچه کوي. یهودو د الله په شان کې ویلي و چې ان الله فقیر، چې الله فقیر دی. علیاذ بالله کله چې الله تعالی موږ نه قرض غواړي نو الله فقیر دی، دا معلومیږي. علیاذ بالله نو د داسې شیانو نسبت الله ته مه کوئ. دارنګه نو د الله نومونه او د الله تعالی صفات دا توقیفي دي. علما دا قاعده ذکر کوي د الله په نومونو کې، د الله په صفتونو کې، چې د الله تعالی نومونه د الله صفتونه توقیفي دي. توقیفي دا معنا چې دا نقل ته محتاج دي، چې قرآن او حدیث کې باید ذکر شوي، چې په قرآن او حدیث کې یو نوم د الله دپاره نه ذکر شوی، یو څوک نشي کولی چې د خپل ځان نه د الله دپاره نومونه او صفتونه ذکر کړي. دا د الله په نومونو صفتونو کې الحاد دی. دریم الحاد د الله تعالی په نومونو صفتونو کې دا دی چې د الله تعالی نومونه د خپلو معناګانو نه معطل وګرځول شي، هسې الفاظ مجرده وګرځول شي بغیر د معناګانو نه. لکه د جهمیو دا عقیده وه چې الله تعالی حی دی، الله سمیع دی، الله بصیر دی، لیکن د الله تعالی دپاره د حیات صفت، حی معنا الله ژوندی دی، سمیع معنا اورېدونکی دی، بصیر معنا لیدونکی دی. وایي صرف دا الفاظ به موږ وایو
لیکن د دې معناګانې به نه کوو. الله حی دی خو د الله د حیات صفت نشته دی، الیاذ بالله. الله تعالی سمیع دی خو د الله د سمع صفت نشته دی. الله بصیر دی خو د الله د بصر صفت نشته دی. نو د الله تعالی نومونه د خپلو معناګانو نه معطل کول دا د الله په نومونو کې الحاد دی. څلورم د الله تعالی په نومونو کې الحاد دا دی او د الله په صفتونو کې چې الله تعالی د مخلوقاتو سره څوک مشابه کی، لکه الله هم سمیع دی، الله هم بصیر دی. په انسانانو کې هم دغه صفت شته دی، انسان هم سمیع و بصیر دی. الله هم حی دی، ژوندی دی، انسانان هم د حی صفت لري، یخرج الحی من المیت. لیکن د الله تعالی صفات د بندگانو د صفاتو سره مشابه نه دي. د الله تعالی حیات جدا معنا لري او د انسانانو مخلوقاتو حیات جدا معنا لري. د الله تعالی سمع، د الله بصر د دې جدا معنا ده، او د انسانانو د سمع د بصر جدا معنا ده. الله هر څه اوري، الله هر څه ویني، او الله تعالی په لیدلو کې په اورېدلو کې اسبابو ته محتاج نه دی. او الله تعالی په یو وخت کې د ټولو بندگانو اوازونه اوري، مختلف ژبې، مختلف لغات. د دې په وجه باندې په الله باندې التباس نه راځي. په انسانانو کې یو کس ته چې دوه کسان خبرې وکړي نو دوه کسانو خبرو ته نشي متوجه کېدلی. نو د الله د صفاتو تشبیه د مخلوقاتو سره دا الحاد دی د الله تعالی په نومونو صفتونو کې. نو الله فرمایي وذروا الذین، او پرېږدئ تاسې هغه کسانان یلحدون فی اسمائه چې الحاد و کوږوالی کوي د الله تعالی په نومونو کې. سیجزون ما کانوا یعملون، زر ده چې جزا به ورکړی شي دوی ته د هغو اعمالو چې دوی کوي. او لکه مخکې مې چې ویلې د دې مناسبت د مخکې آیت سره په دې کې دی چې د الله په نومونو کې سوچ او فکر کول د الله په اسماء الحسناو کې دا د غفلت لپاره یو علاج دی چې الله ذکر کړی دی. وممن خلقنا امة يهدون بالحق وبه يعدلون. وممن خلقنا، او بعضې د هغو مخلوقاتونه چې موږ پیدا کړي دي، الله فرمایي بعضې د هغو انسانان نه چې موږ پیدا کړي دي، امة يهدون بالحق، یوه ډله ده يهدون بالحق چې هغوی هدایت کوي نورو خلکو ته، بالحق د حق هدایت ورته کوي، یعنی خلکو ته حق بیانوي. وبه يعدلون، او په همدې حق باندې د عدل او د انصاف فیصلې کوي. په دې آیت کې الله تعالی د دې امت د نیکانو خلکو ذکر کوي. قتاده رحمه الله فرمایي چې ما ته د حدیث رسېدلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم د دې آیت باره کې دا فرمایلی دي ان هذه لکم، چې دا آیت ستاسو باره کې نازل شوی دی او ستاسې نه مخکې خلکو ته هم دقسې د هغو باره کې هم داسې آیت الله نازل کړی دی. لکه مخکې په دې صورت کې هغه آیت ذکر شو ومن قوم موسی امة يهدون بالحق وبه يعدلون. او د قوم د موسی علیه السلام نه یوه ډله ده يهدون بالحق چې په حق باندې خلکو ته هدایت کوي، وبه يعدلون، او په دې حق باندې د عدل او د انصاف فیصلې کوي. نو الله تعالی د اهل کتابو د نیکانو خلکو ذکر هلته کړی و، او دا آیت د دې امت د نیکانو باره کې دی چې په دې امت کې به څه نیکان خلک وي چې هغو کې به دا دوه صفات دي، يهدون بالحق، یو دا دی چې خلکو ته به حق بیانوي، ان خلکو ته به د الله کتاب بیانوي. وبه يعدلون، او په دې حق باندې به د عدل او د انصاف فیصلې کوي، ظلم به نه کوي. کله چې فیصلې کوي نو د عدل د انصاف فیصلې به کوي. لکه حدیث کې راغلی چې لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي امر الله وهم على ذلك. بخاري کې حدیث دی چې زما د امت یوه ډله به همیشه دپاره په حق باندې کلکه وي، که څوک د هغو سره کومک نه کوي یا څوک مخالفت کوي نو هغوی ته به څه نقصان نه رسوي. حتى يأتي امر الله وهم على ذلك، تر دې پورې چې د الله تعالی امر راشي، قیامت قایم شي دوی په همدې حالت باندې. والذین کذبوا بآیاتنا، او هغه کسانان چې د دروغو نسبت کوي، الله فرمایي بآیاتنا، زمونږ آیتونو ته، سنستدرجهم، زر ده چې درجه په درجه به رانږدې کړو هغوی مونږه خپل عذاب ته، راوبینیسو مونږه چې کم کم به یې راونیسو او خپل عذاب ته به نږدې کړو. من حیث لا یعلمون، د هغه ځای نه چې دوی نه پوهېږي. مخکې الله تعالی د نیکانو بیان وکړ، خو نیکان کم خلق دي. وممن خلقنا، بعضې د هغو انسانان نه چې ما پیدا کړي دي، الله فرمایي. او کوم کسانان چې د الله د آیتونو تکذیب کوي نو الله فرمایي چې هغو ته به
هغه به زه درجه په درجه باندې خپل عذاب ته به نږدې کما من حيث لا يعلمون د هغه ځای نه چې دوی نه پوهېږي واملي لهم او مهلت ورکوم دوی ته ان کیدي متین یقینا زما تدبیر او زما کید د دوی په مقابل کې د عذاب ورکولو متین ډېر مضبوط دی. استدراج دې ته ویل کېږي. حدیث کې راغلی دی مسند احمد کې دا حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. وایي کله چې ته الله تعالی وینې یو بنده سره د دې نه چې ګناهونه کوي د دنیا هغه نعمتونه ورته ورکوي چې د ده خوښ دي سره د دې نه چې یو بنده په ګناهونو کې واقع دی ګناهونه کوي همیشه د الله نافرماني کوي بیا ورته الله نعمتونه ورکوي فإنما هو استدراج نو دا د الله د خوا نه استدراج د هغه ته. بیا نبي صلی الله علیه وسلم دا آیت ولسته چې په سورة انعام کې الله فرمایي فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. کله چې دوی هیر که هغه څه ذکروا به په کوم څه باندې چې دوی ته پند ورکول کېده د الله په کتاب باندې عمل ونه کړه د الله د کتاب مخالفت یې وکړه. الله فرمایي فتحنا عليهم ابواب كل شيء ما د هر قسم نعمتونو دروازې په دوی باندې را خلاصې کړې تر دې پورې چې کله دوی په دې باندې کبر او لویي وکړه اخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ناڅاپه مې راونیول وهم لا يشعرون چې دوی نه پوهېدل یعنې مخکې د عذاب ورته معلومات نه وه یو ناڅاپه الله تعالی راونیول. نو استدراج داسې لکه یو څوک مرغه ته دانه اچوي مرغه دا فکر کوي چې دا ما سره احسان کوي او په اصل کې دی هغه مرغه ښکار کوي اصل کې دغه مقصد دا دی چې ښکار یې کړي نو دې ته استدراج وایي. سنستدرجهم یعنې درجه په درجه به یې موږ راونیسو او خپل عذاب ته به یې نږدې کړو من حیث لا یعلمون د هغه ځای نه چې دوی نه پوهېږي واملي لهم او مهلت ورکوم دوی ته زه څه زمانه دې لپاره چې دوی دا فکر وکړي دا ګمان وکړي چې البته موږ په حق باندې یو چې الله دا نعمتونه موږ ته راکوي. بیا ناڅاپه یې الله تعالی نیسي ان کیدي متین یقینا زما تدبیر متین دا مضبوط تدبیر دی. الله فرمایي د هغو د هلاکت لپاره چې کوم تدبیر زه جوړوم الله فرمایي چې دا مضبوط تدبیر دی. د دې نه الله تعالی په قید سره تعبیر وکړه ځکه چې الله تعالی ظاهرا نعمتونه ورته ورکوي نو په دې نعمتونو باندې هغه دا فکر وکړي چې البته الله تعالی زما نه خوشحاله دی الله یو ناڅاپه راونیسي. اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنة. اوس په دې آیت کې الله تعالی دوم سبب ذکر کوي د پاره د ازالې د غفلت. ای خلکو تاسې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې سوچ او فکر وکړئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان تاسو وپېژنئ د هغه په صفاتو باندې تاسې فکر وکړئ نو تاسې ته به دا خبره ثابته شي چې هغه صادق او امین دی او تاسې به د غفلت د مرض نه راوځئ. اولم یتفکروا ایا دا خلک فکر او سوچ نه کوي په دې خبره کې ما بصاحبهم من جنة ما بصاحبهم چې نشته دی په صاحب د دوی باندې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی من جنة هیڅ قسم لیونتوب چې د دوی دا صاحب لیونی نه دی لکه دوی چې دا خبرې کولی چې دا لیونی دی. یا ایها الذي نزل علیه الذکر انک لمجنون دې ظالمانو به نبي صلی الله علیه وسلم ته ویلي چې ته خو لیونی یې. الله فرمایي چې هغه لیونی نه دی بلکې هغه په دې انسانانو کې د ډېر کامل عقل والا انسان دی. او ما بصاحبهم باندې الله تعبیر وکړه چې نشته په صاحب د دوی باندې لیونتوب ځکه دا خو ستاسې منځ کې اوسېدلی دی 40 کاله یې ستاسې منځ کې ژوند کړی دی او تاسې ته دا معلومه ده چې هغه صادق او امین دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه مخکې د دوی په منځ کې په صادق او په امین باندې مشهور وه. نو الله فرمایي تاسې په دې کې سوچ نه کوئ چې دا لیونی نه دی. ان هو الا نذیر مبین نه دی هغه مګر ویره ورکوونکی دی مبین ښکاره په ښکاره باندې په واضحه توګه باندې انسانان د الله تعالی د عذاب نه یری. اولم ينظروا في ملکوت السماوات والارض دلته الله تعالی دریم سبب ذکر کوي د ازالې د غفلت لپاره. تاسې د الله په دې کائناتو کې سوچ وکړئ په دې اسمانونو کې په دې ځمکه کې او د الله په دې مخلوقاتو کې سوچ او فکر وکړئ. اولم ينظروا ایا نه ګوري دا خلق دا کافران فی ملکوت السماوات والارض په دې لویه پاچاهي د اسمانونو او ځمکې کې د الله تعالی په دې لویه پاچاهي کې چې په دې اسمانو او ځمکه کې ده
آیا په دې کې د انسانان سوچ او فکر نه کوي، دې کې نه ګوري، دې ته د عبرت په نظر باندې نه ګوري. وما خلق الله من شيء، او د هغه شیانو په باره کې وما خلق الله، او هغه شیانو ته چې پیدا کړي دي الله تعالی من شیء هر شی، که د ځمکه ده، که اسمانونه دي، او که د الله تعالی د نور مخلوقات دي، آیا په دې مخلوقاتو کې دوی سوچ او فکر نه کوي، دې ته نه ګوري. وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم، دا بل سبب د ازالې د غفلت دی. انسان د خپل مرګ باره کې سوچ او فکر کوه، لکه حدیث کې راغلی چې اکثروا ذکر هذه من لذات الموت، تاسې هغه شی زیات یادوئ چې دا مزې ختموي چې هغه مرګ دی. وانا عسى، او په دې خبرې ته نه ګوري، انا عسى ان يكون قد اقترب، چې شاید ان يكون قد اقترب اجلهم، چې نږدې شوی به اجلهم اجل د دوی، چې د دوی د مرګ نیټه به رانږدې شوي، نو آیا په دې کې سوچ نه کوي، د خپل مرګ باره کې فکر نه کوي چې کیدای شي ډېر نږدې وخت کې دوی مړه شي. فبأي حدیث بعده یؤمنون، یعنې کله چې دوی په دې کې سوچ او فکر وکړي، په دې اسمانونو کې، په ځمکه کې، د الله په دې کائناتو کې، او مرګ رایاد کړي، نو دا به دوی ته د دې خبرې فرصت ورکړي چې دوی به د الله په دې کتاب کې سوچ او فکر وکړي، الله په کتاب به ایمان راوړي. فبأي حدیث بعده یؤمنون، فبأي حدیث، نو په کومه خبره باندې بعده وروسته د قرآن کریم نه یؤمنون ایمان راوړي. کله چې دا خلک په قرآن باندې جوړ نشي، په قرآن باندې د خلکو اصلاح ونه شي، نو د قرآن نه وروسته بله کومه داسې خبره کیدای شي چې په هغې باندې دوی ایمان راوړي. ومن یضلل الله فلا هادي له، نو دلته الله دا خبره کوي چې هدایت او ګمراهي د الله په اختیار کې ده، چې چاته الله هدایت ونه کړي، نو سره د دې نه چې ټول اسباب د هدایت الله پیدا کړي دي، لیکن بیا هغه انسانان هدایت نه قبلوي. من یضلل الله، هغه څوک چې ګمراهي کړي الله تعالی، فلا هادي له، نو نشته دی هېڅوک هدایت کوونکی هغه ته. ویذرهم، او پرېږدي الله تعالی فی طغیانهم، په سرکشۍ د هغوی کې، یعمهون، په داسې حال کې چې هغه پریشان او سرګردانه وي، په داسې حال کې چې کوردیله وي. یعمهون د عمه نه اخیستل شوی دی، عمه د زړه ړوندوالي ته ویل کېږي، لکه عمه د زړه د سترګو ړوندوالي ته ویل کېږي. عمه معنا د بصیرت او د زړه ړوندوالی، چې دا د سترګو د ړوندوالي نه ډېر خطرناک دی. یسألونک عن الساعة ایان مرساها، اوس الله د قیامت ذکر کوي، او یو د هغو اسبابو نه چې انسان د غفلت د مرض نه راباسي، هغه د قیامت ذکر دی، چې انسان د قیامت ذکر وکړي، ځکه الله د قیامت بیان کوي. یسألونک، پوښتنه کوي ستانه دا مشرکان ای نبي صلی الله علیه وسلم، عن الساعة، د قیامت په باره کې، ایان مرساها، چې کله دی قایمېدل د قیامت به کله قایمیږي، کله به راځي. دا سوال هغو د استهزاء په شکل باندې کوو، هسې د ځان په کولو مقصد یې نه و، ځکه دوی خو قیامت نه مانه، د استهزاء په طریقه به یې د نبي صلی الله علیه وسلم نه پوښتنې کولې. قل انما علمها عند ربي، ورته وفرمایي ای نبي صلی الله علیه وسلم، انما علمها، یقینا علم د قیامت، عند ربي، په نزد د رب زما دی، د قیامت علم یوازې د الله سره دی. لا یجلیها لوقتها الا هو، لا یجلیها، نه ښکاره کوي الله تعالی هغه لره، لوقتها، په هغه وخت مقرره ده هغه کې، الا هو، مگر الله تعالی یې ښکاره کوي. یعنې الله ته یوازې معلوم دی چې قیامت په کله قایمیږي، د قیامت علم ما سره نشته دی. ثقلت فی السماوات والارض، ثقلت ډېره درنده خبره ده، د قیامت خبره، فی السماوات والارض، په اسمانونو کې او په ځمکه کې، دا ډېره درنده خبره ده، ځکه د قیامت ډېرې سختې هیبتناکې صحنې دي. لا تأتیکم الا بغتة، او نه به راځي قیامت تاسو ته مګر ناڅاپه به راځي، د انسانانو د غفلت په وخت کې به راځي. یسألونک کأنک حفی عنها، یسألونک، دا خلق سوال کوي ستانه د قیامت په باره کې، کأنک حفی عنها، لکه ته چې تلاش کوونکی د هغه باره کې، لکه ته چې د هغه باره کې ډېر تحقیق کوونکی او د هغه باره کې بحث کوونکی، لکه تا چې د هغه باره کې تحقیق کړی او تا ته د هغې علم وي. قل انما علمها عند الله، ورته وفرمایي نبي صلی الله علیه وسلم، انما علمها، یقینا علم د قیامت، عند الله، یوازې د الله تعالی سره دی، په قیامت باندې یوازې الله پوهیږي.
ولكن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر د انسانانو نه پوهیږي په دې خبره باندې. او دې کې د الله تعالی حکمتونه دي چې الله د قیامت د بندګانو نه پټ کړی دی. په دې حکمت باندې اکثر انسانان نه پوهیږي. قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. نو که څوک دا خبره کوي ته څنګه د پیغمبري دعوه کوي، ته څنګه وایي زه الله پیغمبر یم او تا ته د قیامت علم نشته دی؟ نو الله تعالی په دې آیت کې جواب کوي چې د خلکو ته وفرمایي زه خو د الله پیغمبر یم، ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون. زما وظیفه خو صرف انذار و بشارت دی، زه خو د الله پیغمبر یم، ما خو د الوهیت دعوه نه ده کړې. او علم غیب دا خو یوازې د الله تعالی صفت دی، د نفع د نقصان مالک خو یوازې الله تعالی دی، ما خو د الوهیت دعوه نه ده کړې. قل ورته وفرمایي نبي صلی الله علیه وسلم لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا، اختیار نه لرم زه لنفسي د خپل ځان دپاره نفعا ولا ضرا، د نفع او د ضرر، ان خپل ځان ته نفع نشم رسولی او د خپل ځان نه ضرر نشم دفع کولی، الا ما شاء الله، مگر هغه څه به کېږي چې الله تعالی اراده کړي. نو یو خو دا دی چې زه د نفع او د ضرر مالک نه یم. ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، بله دا ده چې زه په غیب باندې نه پوهېږم. ولو كنت اعلم الغیب، او که چېرته زه په غیب باندې پوهېدلی، لاستكثرت من الخیر، نو ما به ډېر زیات جمع کړی و د خیر نه، د دنیا ډېرې فایدې به مې ځان ته جمع کړې وې. همیشه به مې داسې کار کولی چې په هغه کې زما د دنیا فایده وای. یو خو د آخرت فایده ده، خو پیغمبر اسلام ته الله ورکړی دی، دلته مراد د دنیا خیر دی. لاستكثرت من الخیر، نو خامخا ما به راجمع کړی وای ډېر زیات د خیر نه، یعنې د فایدو د دنیا نه. وما مسني السوء، او نه به رسېدلی ما ته هېڅ تکلیف. ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون. اوس که څوک دا خبره وکړي بیا نو ستا کار څه شی دی چې ته په غیب نه پوهېږې او ځان ته فایده نشي ورکولی، ځان نه نقصان نشي دفع کولی. نو الله فرمایي چې دې خلکو ته ووایي ان انا نه یم زه الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، مگر ویره ورکوونکی یم، وبشیر لقوم یؤمنون، او بشارت ورکوونکی یم هغو خلکو ته چې هغه ایمان راوړي، مؤمنانو ته بشارت ورکوم، کافران د الله د عذاب ویرومه.